اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم کچری ستاسو چا سره تعلق زیات شي او تاسو غواړئ چې زه د ده نه دوست جوړوم نو تاسو په هغه باندې یو دوه ټسټونه کوئ کچری هغه دوه ټسټونو کې دی پاس شو نو بلکل د نه تاسو دوست جوړولی شئ که په هغې کې یو ټسټ کوم دی پیل شو نو بلکل د هغه نه دوست مه جوړوئ ځکه چې هغه خانداني نه دی نو پهله ټیسټ دا دی چې تاسو د هغه نه قرض وغواړئ او هغه سره پیسې وي او هغه تا ته آتې باتې بانې جوړې کړي نو بلکل دا نه دوست مه جوړوئ او که چېرې دی تاسو له پیسې درکړي او په هر محفل کې دی لیږی وي چې دی له ما قرض ورکړی دی نو هرګز د ده نه دوست مه جوړوئ دا خانداني نه دی او که چېرې تا له هغه پیسې درکړي او بیا هغه ډېر زر تا نه هغه پیسې واپس غواړي او داسې څه مجبوري هم نه وي نو د ده نه دوست مه جوړوه دا خانداني نه دی که چېرې تا له هغه پیسې درکړي او چېرته د دې پیسو ذکر هم ونه کړي او هغه تا نه واپسي غوښتو څه طلب هم ونه کړي نو د ده نه دوست جوړ که دی خانداني دی خو دی په پیله ټسټ کې پاس شو او دی تا له ټول عمر دوکه نشي درکولی خانداني سړی چا له دوکه نه ورکوي او دویم ټسټ دا دی چې چېرې هغه په محفل کې ناست وي او تا هغه محفل ته لاړ شي او هلته هغه ته نازیبه یو خبره وکړي داسې خبره وکړي چې هغه لږه د غوسې وي او دی غوسه شو او په هغې باندې تا له جواب درکړه نو د داسې سړي نه دوست مه جوړوه نو دی اصل نه دی که چېرې هغه پهله ټسټ پاس کړی وي او بیا هم دا حرکت وکړي چې ستا په خبره باندې هغه غوسه شي نو ده دا دویم ټسټ پیل که نو ده نه دوست هرګز مه جوړوه دی تا له هر ټایم دوکه درکولی شي دی اصل نه دی او که چېرې ته هغه ته خبره وکړې او هغه ستا په خبره باندې وخاندي او د هغې تا له جواب در نه کړي نو دی دواړو ټسټونو کې پاس شو دی ستا دوست جوړېدی شي او د ده نه دوست جوړ که دی خانداني دی ځکه چې خانداني سړی بلکل تا له به دوکه نه درکوي دی به ټول عمر تیر شي خو تا ته به نقصان ونه رسوي او کمسل سړی اکثر سړي ته نقصان هم رسوي او اکثر په دوستی کې ناکام هم وي نو د داسې خلکو نه ځان وساتئ نو دا خبره صرف ما د دې دوستۍ د ټسټ دپاره وکړه داسې نه چې تاسو د چا نه قرض والی بیا قرض نه ورکوئ که د قرض تپوس ونه کړي نو بیا به قرض نه ورکوو نه د قرض خپله یو طریقه ده که د داسې دوست نه هم قرض والی نو هغه ته په ټایم قرض رسول پکار وي ځکه چې هغه تا سره نیکي کړې ده ښېګړی کړې ده چې هغه هم ستا په بروسه باندې کامیاب شي ځکه د چا به مجبوري وي د چا به څه وي یو ټایم کې به سړی ستا مشکل اسان کړي نو په کار تالم دی چې یاره د هغه احساس وکړي نو وایي ټک د یو لاسه نه خیږي نو د دې وجې نه تالم احتیاط پکار دی چې هغه دوست ته نقصان ونه رسي او د هغه غړه ته درد ونه رسي نو د قرض باره کې خو ډېرې خبرې دي هغې کې حدیثونه هم شته آیاتونه هم شته بهرحال تاسو ته چې کومې ما دا خبرې وکړې نو دا یو تاسو خانداني دوست ونیسئ او تاسو د یو غټ نقصان نه بچ شئ او یو ښه دوستي کول چې دی نو دا د الله هم خوښي او ښه دوستی باندې الله اجر هم ورکوي نو اکثر په دې زه یو خبره کوم چې خانداني سړی هر یو کس خانداني سړی چونکې د هغه په اولاد کې داسې یو تن وخیږي چې هغه د خپل خاندان بدنامي وکړي او هغه خاندان ته ډېر غټ نقصان ورکړي د هغې په وجه باندې د ده نه بیا نسل غیر خانداني پیدا شي نو دی د خاندان نه ځان خارج کړي او بیا د ده نه داسې اولاد پیدا شي چې هم غیر خانداني شي د هغه نه د ښو توقع نشي کولی نو اکثر کوشش کوئ او ښه کارونه کوئ چې تاسو یو خانداني انسان ښکارئ دا دوه کم ټسټونه چې تاسو ته ما وښودل نو د دې د کتاب حواله هم در کومه د دې کتاب نامه د اقتباس نشست نمبر اوم او صفحه نمبر شپږ اویا نو زه اکثر داسې څه کومې خبرې چې هغه د پښتنو په فایده کې وي نو انشاءالله زه به هغه تاسو ته رسوم تاسو دا ویډیو لایک او سبسکرایب هم کړئ انشاءالله تاسو ته به زه ښې خبرې ورسوم
او په هغې باندې به انشاءالله موږ ټول عمل کوو. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.